څه پکې ووایم خو دماغه یو شی دی نو نوره خبره خو نشته وایه وایه ورته هغه یوه ټوپۍ مې پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او ګرانو مسافرونو غونډو ته د اختر مبارکي او د لوی اختر تاسو ته څنګه معلومه ده مونږ په هر اختر کې تاسو سره ویډیو شریک کوو نن د غټ اختر خوشحالي ده نو انشاءالله تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه د اختر دغه خوشحالي ستاسو نه بغیر ډېره زیاته نیمګړې ده نو انشاءالله چېرته مزه زموږ سره اوسئ زموږ د کلي رنګونه دي نو راځئ زموږ سره دا به قرباني کوو ویډیو ته ګورئ څه به کوې نه څه به درته پکې ووایم خو دماغه یو شی دی نو نوره خبره خو نشته وایه وایه ورته هغه یوه ټوپۍ مې پکار ده خدای دې ټول مسلمانان کامیاب کړي امین امین امان خان وایي بیا ورته سلام وایي ملګري مبارکي ټول د اختر مبارکي په کوم ځای کې ملګري په سعودي عرب کې ملیشیا کې او دلته پاکستان ټول مسافر ته ما طرفه اختر مبارکي د غټ اختر مبارکي د غټ اختر مبارکي غونډ دغه د پښتنو دغه کلچر دی نو چېرته وځئ زموږ سره اوسئ
ملګرو ته یارانو دوستانو ته مسافرو ته د اختر مبارکي د بلاجان سره قبول کړي څو سره قبول کړي زموږ د کزن د سړم چې دی نو د اختر مبارکي قبول او منظور کړي او ان شاء الله د اختر د رنگونه دي او دغه ثقافت دي دغه سره غون شریکو په دې ویډیو نو چرته مزه ان شاء الله زموږ سره اوسئ د کلي د رنګونو منځونه واخلئ زما ډېر نږدې ملګری ډېر د څنګ ملګری ثناء الله جاني دا سره دي خپل ملګرو ته مبارکي السلام علیکم ملګرو ټول ته زما طرفه غټه دا څنګه معلومه ده دا چاول چې دی کنه دا بخرو او بیا ان شاء الله سرېزو چرته ولر په دشتا على الاول ان شاء الله مين بدلو قرباني بكو اونو ملګرو ته قرباني مبارک شه ټول مسافرو ته دوا سلام قرباني مبارک الله خاد او آباد لره ټول مسلمانان دی الله د پښتنو د بیمارونو وساتي والله خوشاله عزتمن لره ډېر مهرباني السلام علیکم ټول کتون ته اختر مبارکي الله امروغ لره والله خوشاله زمان سره بشه وجه اداس شي no 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 کتونکو تاسو ته مونږ ویلي چې تاسو موږ د اختر دغه ویډیو شریک کوو او ډېر بخښنې سره تکلیفونه داسې وو چې هغه ما جوړ نه کړه ګران مشر چې دی حیدر علي مونږ اورو زما ډېر زیات خوښ دي امید لرم چې ستاسو به مو خوښي صرف یو دوه درې اشعار ترې اورو نو زه یې اورم تاسو یې اورئ غزل د سره شریکوم ملګرو غزل مطلب تا چې ورکړو د زخمونو په شمار نشته تا چې ورکړو د زخمونو په شمار نشته او زما د زړه د هر پر هر اړو قرار نشته ډېر ښه او تکل د رزق کې د کور نه بهر ژوند تېروي تکل د رزق کې د کور نه بهر ژوند تېروي زمونږ بچي جلا وطن دي دلته کار نشته مننه او د وینو رنګ هم د خیبر بولان په غرونو پروت دی د وینو رنګ هم د خیبر بولان په غرونو پروت دی ولې زمونږ په خپله خوره خپل اختیار نشته او چې تورزني هر یو قام په هر ډګر منلي چې تورزني هر یو قام په هر ډګر منلي په مونږ کې څنګه د باچا خان هغه کردار نشته والسلام په ډېره مینه او ټولو ملګرو ته بیا د اختر مبارکي او د بلال د فرمایشو ځکه چې کشران ډېر ګرانې د دې فرمایش لږ سخي په دې وجه مونږ ومنو ډېره مننه ډېره مننه دا زموږ مشر تاسو واورېدو په ما باندې ډېر ګران دی او انشاءالله دا وه د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره حاضرېږم ښه وخت هم غواړم الله پام